هو ګرهلا ټلیفون دی یار سره خبرې وکړه. الو چیشه والکه هغه هلکانو ته ووایه چې خپل ځای نه ونه خوځېږي مونږ دغه دی پټاپټ درلو هو والکه ادرخلا نه دی د هغه خان زامنو سره جنګ دی زه خو یم راځئ چې ورشو چې مونږ نه ونه تښتي راځئ منډه کړه. هلکه دا راته ووایه کوم دی کسان ما تاسو سره ټوکه مې وکړه تاسو سره ګپ مې ولګوه. والکه دا د ګپ خبره وه چې تاسو سره ګپ ولګوه پوسره ټوکه وکړه. ما همداسې تاسو معلوموه. ښه تاسو موږ زه دې معلومولی وه او همداسې ټوکه مې در سره وکړه. والکه دې کې د معلومولو څه خبره دی همداسې تاسو سره مې ګپ ولګوه. ځئ چې ځو ځه راځئ. هلکانو وایم دا رخلا چې دی ښه کارونه کو ورته ولې که چېرته اوس د خان صاحب زامنو سره زموږ جنګ کېدو نو دا ذمواري به چا په سر راخیستو خیر ده خدای دې پوهېږي ماشوم نه پوهېږي کښېنه راځه وایم ښه کار یې نه دی کړی ښه نه منمه دا خبره دا خیر ده کښېنه دا کار د کولو نه دی سړیه تاسو موږ به پوهېږو خیر ده پوهې به شي نه پوهېږي که نه نه پوهېږي هسې زما ماغزه خرابوي خیر ده دومره غوسه کېږه مه کنه. والکه صاحب الله موبایل هغلته پروت دی او خبرې وکړه. څوک ده والکه او روحلا دی یار کې وکېږه چې څه وایي. الو چی شی هلکه روحلا خو بیا جنګ کړی که نه والکه وایم که جنګ کې یو کار څه کې خپل کار یې دی کښېنه دغلته چې خپل ځای نه ونه خوځېږي. زه چې ځو والکه غریب سړی پرې جنګ دی دا چا به ایسار کړی څوک به یې ووایي زه چې ځو راځه کوڅې پرې راځه. ولې واوروره ما تاسو معلومولی چې ما په سر جنګ کوې که نه. والکه دا دې معلوموله خبره ده چې تا موږ معلومولو. هلکانو دا لږ په مونږ باندې رشخن وخي هسې مونږ د پادابۍ راځئ چې لاړ شو تېنه راځئ. والکه دا روحلا نه دی دی د هغه ورځې ډېر بدماشي یې کوله خپل ورونو باندې نازي او دا ډېر بدماشه دی نه زه ورپسې زه ورپسې هلکه د روحلا ټلیفون ده. هلکانو وایم ټلیفون ته جواب مو ورکوئ پرېږده چې ټلیفون دې کوي پوه شو که نه. زه خیر جواب به ورکړو څه ضروري کار به وي د موبایل به یې وکېږم نو سپیکر بیان کوم چې دی څه وایي. دا واورئ اوس به جنګ کړی اوس ځاني